زما د اسلام عزتمندو مسلمانانو سامعینو حاضرینو ورونو، الله رب العالمین احکم الحاکمین هغه ذات دی چې په خپلو بندگانو باندې ډېر رحم کوونکی دی. د دې وجې نه د خپلو بندگانو ته داسې موقع، داسې چانسونه، داسې وختونه ورکړي چې دا بنده پکې لږ اعمالو کې، خو دغه لږ اعمال الله رب العالمین ته په ډېرو باندې قبول وي. لکه څنګه چې الله رب العالمین بعضې مکاناتو ته، بعضې ځایونو ته فضیلت او برتری ورکړي، دغه شان الله رب العالمین بعضې اوقاتو ته، بعضې زمانې ته برتری او فوقیت او فضیلت ورکړي. لکه مکه یو مکان دی، الله ورته ډېر غوروالی ورکړی، یو مونځ یو په یو لاک باندې د بنده دپاره حسابیږي. مسجد نبوي کې یو مونځ یو په 1000 باندې د بنده دپاره د الله په وړاندې باندې حسابیږي. دغه شان دی بعضې اوقات دی، لکه رمضان المبارک میاشت ته الله ډیره برتری ورکړې ده چې انسان پکې اعمال کې الله رب العالمین ته ډیر خوښ وي. د جمعې ورځ ته الله رب العالمین فضیلت ورکړې. داسې نورې یو د هغې اوقاتو نه چې په مخ د ځمکه په ټوله دنیا کې غوره او بهترینې ورځې دي، هغه عزتمندو دا 10 ورځې د ذوالحجې د میاشتې دي، د حج د میاشتې د اولنۍ 10 ورځې، کوم چې سبا نه شروع کېږي ان تر د جمعې د ورځې پورې، د بلې جمعې پورې، دا 10 ورځې دا د الله په وړاندې باندې ډېرې غوره دي. د غوروالي دلایل ډېر زیات دي، خو مختصراً الله رب العالمین په سورة الفجر کې فرمایي: والفجر وليال عشر. رب کائنات فرمایي والفجر، قسم می دی د سحر په وخت باندې، وليال عشر، او په 10 ورځو باندې. وليال عشر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر دا دی چې وليال عشر نه مراد دا 10 ورځې د ذوالحجې دي. او د عربو ژبه کې ذکر د شپې او مراد تېنه ورځ دا ډېر شته دی، او دا زمونږ استادو په پښتو ژبه کې هم دي. که خیال هم وي یو څوک چې د چا کره میلمه لاړ شي، نو چې واپس راشي خلک تپوس دی کوي چې تا هلته څو شپې تېرې کړې. د دې دا معنا خو نه چې صرف د شپې به هلته و، د ورځې به مې چکرې وهلې، نه، ورځ او شپو دواړو ته دا شپه هم ویلی کېږي. وليال عشر، تغلیبا دلته د لیال نه مراد دا ورځې مراد دي. یو صحیح روایت هم دی په بزار او ابو یعلا کې د جابر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ویل: افضل ایام الدنیا العشر. د دنیا په ټولو ورځو کې غوره ورځې دا 10 ورځې. جابر رضی الله عنه فرمایل: یعنی 10 ذی الحجه. د نبی علیہ السلام مطلب همدا 10 شپې او 10 ورځې د ذوالحجې دي، چې کم د ذوالحجې اولنۍ
دا 10 ورځې دي. په بخاري شریف کې فضیلت هم داسې دی کم چې دا سورة الفجر کې رب العالمین په دې ورځو باندې قسم کړی دی نو دا یاد وساتئ. الہ العالمین، رب کائنات، رب السماوات والارض، د ځمکو او د اسمانونو مالک او خالق، هغه چې په یو شي باندې قسم کوي نو دا دلالت کوي چې دا شیز ډیر د عظمت والا، ډیر د لویي والا دی د الله په وړاندې. نو الله چې په دې 10 ورځو قسم کړی دی معنا هم دا چې دا 10 ډیر د کمال ورځې دي، دا ډیر د عزت ورځې دي، دا ډیر د فضل او د برترۍ ورځې دي. نبی علیه السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث دی د عبدالله ابن عباس: ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. الله رب العالمین ته په ټولو ورځو کې چې نیک اعمال پکې کول الله ته خوښ وي هغه دا ورځې دي. په دې 10 ورځو کې نیک اعمال کول الله ته ډیر خوښ دي. صحابه کرامو تپوس وکړو: ولل جهاد فی سبیل الله، اې د الله پیغمبر د جهاد فی سبیل الله نه چې په جهاد کې خپل مال، خپل ځواني، خپل نفس، خپل جان دا د الله د پاره ټوکړه ټوکړه کیږي، ډیر عظیم عمل دی. د هغې نه هم په دې ورځو کې نیک اعمال کول الله ته ډیر خوښ دي. نبی علیه السلام ویل: او ولل جهاد فی سبیل الله، مګر هغه سړی چې هغه لاړ شي واپس رانشي، چې هغه شهید شي، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، دا هغې خو به ډیر اجرونه دي. خو په دې ورځو کې عام اعمال کول، نیک اعمال کول، دا الله رب العالمین ته د جهاد فی سبیل الله نم غوره دي. زما عزتمندو، د دې وجه نه مسلمان چې دا یو حدیث هم واوري د هغه دپاره دا کافي ده چې نبی علیه السلام دومره ترغیب ورکړی دی چې دومره اجرونه انسان ته ملاویږي. د جهاد نه زیات اجرونه الله رب العالمین تا ته په دې نیکو اعمالو کې درکوي. او د هغې وجه هم دا ده چې دا ورځې دا غوره ورځې دي. افضل ایام الدنیا، مسند د بزار کې او مسند د ابو یعلا کې دا روایت دی. په بعضو روایتو کې راغلی دي اعظم ایام الدنیا، په مخ د ځمکه چې څومره ورځې دي په دې ټولو ورځو کې لوی ورځې د الله په وړاندې هغه هم دا 10 ورځې دي، د غوره والي ورځې دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې د رمضان المبارک دا اخرنۍ شپې دا ډېره غوره دي که نه دا 10 ورځې؟ نو هغه جواب ورکو: افضل ایام الدنیا 10 ذی الحجة، په ورځو کې د ټولو نه غوره ورځې هغه دا د ذوالحجې د حج د میاشتې د اولنۍ 10 ورځې دي، او په شپو کې د ټولو نه غوره شپې هغه بیا د رمضان اخرنۍ 10 شپې دي. وجه دا ده چې په دې ورځو کې یوه ورځ ده هغې ته عرفه ویلی کېږي، د هغې فضیلت به بیان شي. خو عرفه هم د الله رب العالمین په وړاندې باندې دغه ورځ ډېره لویه ورځ ده، د قربانۍ ورځ ده، دا د الله په وړاندې باندې ډېره لویه ورځ ده. دا ورځې دا په دې 10 ورځو کې دي. عزتمندو، په دې ورځو کې څه کول پکار دي مونږ له؟ د ټولو نه اول یو عظیم عبادت په دې ورځو کې چې هغه نن سبا بالکل رک شوی دی، خاص کر زمونږ د پښتنو په معاشره کې په دغې سنت خو بالکل څوک عمل نه کوي. او په کار دا ده چې په دغه سنت باندې سړی عمل وکړي په دې ورځو کې. هغه څه شی دی؟ آسان عمل دی خو اجر ډېر زیات دی. هغه دا دی چې انسان ذکر د رب العالمین ډېر کوي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ابو هريره رضی الله عنه او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه صحیح حدیث کې راغلی چې هغوی به بازار ته راوتل او په اوچت آواز باندې به دا تکبیرات ویله: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر کبیرا. يكبر ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. عبد الله بن عمر او ابو هريره رضی الله عنه
هغوی به بازار ته راوتل چې خلکو ته الله ور یاد کړي او خلکو به هم د دوی سره دا تکبیرات ویل. په مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله کې دا حدیث سندن صحیح دی. نبی علیہ السلام فرمائی ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الى الله عز وجل العمل فيهن من ایام العشر. د الله په وړاندې چې ډیر لوی عمل دی او الله ته محبوب عمل دی، پسند عمل دی، د الله خوښ دی، هغه په دې 10 ورځو کې. نو نبی علیہ السلام بیا وفرمایل فاکثروا فیهن من التسبیح، ای زما امتیانو په دې ورځو کې تاسو سبحان الله ډیر زیات وایي په اوچت آواز باندې، الحمدلله والتحمید والتهلیل والتکبیر، لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله ویلا. نو په دې ورځو کې دا ذکر کول دا ډیر عظیم الشان عبادت دی عزیزانو. قرآن کې رب العالمین په سورة الحج کې فرمایي وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، چې دا خلق د الله ذکر وکړي په دې خاص ورځو کې. او دې ایام معلومات نه مراد همدا بعضې مفسرینو لیکلي چې دا 10 ورځې دي او بعضو لیکلي دي چې دا د اختر ورځې، یعنی په دې ورځو کې دا ذکر کول او تهلیل ویل، لا اله الا الله ویل، الله اکبر ویل، دا ډیر اجر او فضیلت لري. صرف جمعات پورې خاص کول نه په کار په دې ورځو کې، په هر ځای کې په لاره ته روانې الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، په دکان کې ناستې الله اکبر، بازار ته وځې الله اکبر، کور ته را روانې په کور کې الله اکبر. په دې باندې عمل پکار دی. همدا به د صحابه کرامو به همداسې کول. كان أبو هريرة وابن عمر إذا دخلت 10 ذي الحجة يخرجان إلى السوق يكبران. هر یو سړي به ځان له تکبیر وي او هغه به خلکو ته الله ور یاد کړو، نو خلکو به ورسره وي. بل عزیزانو په دې 10 ورځو کې که د چا وس کېږي نو دا 9 ورځې یعنی د اول د ذوالحجې نه واله تر د 9 یعنی عرفې سره ټولې 9 ورځې جوړیږي. په کور کې سړی ناست وي، خاص کر زنانه نارینه، هغوی دې روجې دې ونیسي. دا روژه د الله په وړاندې ډېر یو لوی عمل دی، دا عمل صالح دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام یوما فی سبیل الله باعد الله وجهه 70 خریفا من النار. چې یو انسان د الله د پاره یوه ورځ روژه ونیسي، یوه ورځ ځان تږی کړي په دې سخته ګرمۍ کې، دومره اجر د دې انسان کېږي چې الله رب العالمین به 80 کاله د جهنم نه لري او په سیټ کې وساتي. که خیال مې یو عذاب چې راځي وي یره جي مونږ ته لري یو، مونږ ته ډېر لري پراته یو، سیلاب چې راځي مونږ ته څه نه وایي، دغه شان دا جهنم به د هغه انسان نه ډېر لري پروت وي چې کوم انسان هغه د الله د پاره یوه روژه ونیسي او بیا په دې غوره ورځو کې چې ته روژه ونیسي. نو دا یو قاعده ده د علماو په نظر باندې، یو مفضول عمل په فاضل وخت کې، یعنی هغه عمل چې ډېر غوره نه وي هغه په داسې وخت کې چې هغه غوره وخت وي او یو سړی په دې غوره وخت کې دغه عمل وکړي، هغې ورله د الله په وړاندې هغه هم غوره ګرځي. نو دغه شان دی په دې ورځو کې نبی علیه السلام به روژې نیولې، 9 ورځې به روژې نیولې، اول، دویم، دریم تر 9 پورې. روایت په نسائی کې دی د حنید بن خالد، هغه روایت کوي د خپلې بیبي نه عن امرأته قالت حدثتني بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وی ما ته نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانو کې بعضو بیبیانو دا حدیث بیان کړی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء و9 من ذي الحجة، چې نبی علیه الصلاة والسلام به دا د ذوالحجې د حج د میاشتې اولنۍ 9 ورځې دا روژې به یې نیولې. نو مونږ لم دا پکار ده چې دا روژې ونیسو، ځکه دا یو عمل صالح دی، یو غوره عمل دی، او بیا په دې غوره وخت کې انسان د دې اهتمام وکړي نو نور علی نور، د انسان ته ډېر اجرونه په دې باندې میلاوي. بیا که انسان لږ سست وي او روژې نیولی نشي،
نو صرف دا یوه ورځ روژه دا خو هیرول نه دي پکار د عرفې ورځه. عرفې ورځ هغه ورځ ده چې کله حاجیان د عرفات میدان ته لاړ شي. په دغه ورځ باندې روژه نیول ډېر لوی اجر لري. صحیح حدیث دی د ابو قتاده رضی الله عنه مسلم شریف کې نبی علیہ السلام فرمایي صوم یوم عرفة یکفر سنتین ماضیة ومستقبلا. د عرفې د ورځې روژه چې چا ونیوله انسان ته د تیر شوي کال او د راتلونکي کال ګناهونه دا په ایډوانس کې معاف کیږي. نو ګورئ څومره عظیم عمل، په یو عمل باندې انسان ته دومره زیات اجرونه. نو دا د عرفې ورځ دا خو هیرول نه دي پکار. راتلونکي د زیارت په ورځ باندې د عرفې ورځ ده. عرفې ورځ هغه ورځ وي چې حاجیان د عرفات په میدان کې ودرېږي. نو دغه ورځ دا هیرول نه دي پکار. په کور کې زنانه، ماشومان نه مراد الکان وي، جنکۍ وي چې هغوی روژې نیولی شي. نو پکار دا د دې عبادت دا اهتمام وکړي، ځکه دا ډیره بهترین او غوره ورځ ده د عرفې ورځ. دارنګې دا ورځ چې غوره ده، دا ورځې چې غوره دي یو وجه دا ده چې په دې کې قرباني کیږي. په 10 د ذوالحجې باندې چې د چا وس کیږي هغه به قرباني کوي. صحیح حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له سعة ولم یضحي، کم انسان چې وس کیږي طاقت کیږي او قربانی نه کوي فلا یقربن مصلانا، د زمونږ بیا د عیدګاه نه راځي، صرف مونږ ته تکړه چې په څه باندې خرچه کیږي هغه نه کوي. نه عزیزانو، د قربانی کول دا ضروری دي چې په چا د چا وس او طاقت کیږي. او دې دپاره بانې نه دي لټول پکار چې په ما قرضونه دي او په ما داسې دي او په ما داسې دي. په کال کې یوه ورځ راځي، په قربانۍ باندې ټول ټال 100,000 روپۍ پې نه راځي، 50,000 روپۍ پې نه راځي. په دې فضولیاتو په رواجونو باندې مونږ څومره خرچې کوو او د الله دپاره په دې عبادت کې څومره اجرونه دي چې الله رب العالمین د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د تشریح مطابق الله رب العالمین په امر کړي. رب کائنات فرمایي فصل لربک، اے زما بنده چې مونږ کې خاص د الله د پاره مونږ وکا، ریا مکوا، دکلاوټ مکوا، بوتانو ته بندگی مکوا، شریک مو جوړوا د رب العالمین سره. وانحر او قربانی وکړه د خپل رب د پاره، د الله د پاره وینه تویه کا. الله په امر کړي او په احادیثو کې د دې بیا ډېر ترغیب هم راغلی، خو موږ صرف اشارتن بیانوو چې په دې ورځو کې یو بهترین عمل هغه د قرباني کول دي او اخلاص سره. مفاخره نه ده پکار، یو بل سره ضد نه دی پکاره، د یو بل په ضد باندې قربانیان نه بلکې د الله د پاره قرباني کول. ځکه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. رب العالمین ته دا غوښې دا وینې دا نه رسېږي. الله ته چې قبلیږي دا ستاسو د زړونو دا اخلاص دی، ستاسو په زړونو کې د الله سره مینه او محبت دی. نو په اخلاص سره دا عمل وکړه. الله هم ځکه وایي فصل لربک وانحر، معنا هم دا ده وانحر لربک، قربانی صرف او صرف د الله د پاره کول. په سورة الانعام کې الله فرمایي قل اے پیغمبره دا اقرار وکا چې ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، یقینا زما بدنی عبادتنا ونسكي او زما مالی عبادتنا او مالی بندگیانی، زما قربانی چې کومه ده دا به د چا د پاره وي ژوند او مرګ، لله د الله رب العالمین د پاره به وي، د دنیا د شهرت د پاره بنوي، د ځان خودنې د پاره بنوي، صرف او صرف د رب العالمین د پاره. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. نو په دې ورځو کې یو عظیم عمل هغه هم دا عمل دی چې انسان قرباني وکړي. قرباني د پاره نیت کول پکار دی، اراده پخا چې یاره زه به قرباني کوم، انې بانې مه کوه چې په ما قرضونه دي، په الحال مې لاس تنګ دی. نه دومره قرضونه، حتی حدیثو کې راغلی دی، د عایشه رضی الله عنها روایت دی، وی د الله پیغمبره افاستدین لها،
زه دې قربانۍ دپاره قرض وکمه؟ نبی علیه السلام ورته ویله نعم فانه دین مقضی، بلکل قرض وکه، قرباني وکه، ځکه دا قرض دا به الله ته توفیق درکړي او دا قرض دا به دې ادا کړي. نو عزیزانو په دې ورځو کې دا بهترین اعمال دي، روژه نیول، ذکر اذکار کول، تکبیرات ویل، قربانی کول، حج کول په دې ورځو کې بهترین عمل دی. د دې وجې نه د دې میاشتې نوم ذوالحجه دی. په چا باندې حج فرض او حج کولی شي، حج کول عظیم الشان عمل دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې حج وکړي، من حج ولم يرفث ولم يفسق، او د ګناه کارونه پکې ونه کړي، نو رجع کیوم ولدته امه، داسې به د ګناه نه پاک شي لکه دی چې تازه یو نو مولود، یو نوی پیدا شوی وي په دې دنیا کې. نو په دې ورځو کې دا اعمال کول پکار دي، نفلي روجې نیول پکار دي. که څوک یې نشي نیولی، د عرفې ورځ دغه روجه ده نه دي هیرول پکار. کوم سړی چې د قربانۍ اراده لري هغه به دا نوکان او ویښتان دا به نه کټ کوي چې څوک قرباني کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، صحیح حدیث دی د ام سلمې رضی الله تعالی عنها مسلم شریف کې، چې اذا دخل العشر، چې کله دا 10 ورځې داخلي شي، بعض روایتو کې راغلی دي اذا رأیتم هلال ذی الحجة، لکه د نن دا حکم شروع دی چې تاسو د ذوالحجې د میاشتې دا میاشت م ولیدله، سپوږمۍ م ولیدله، نو فلا یأخذن احدکم، نو بیا د یو سړی په تاسو کې نوکان او ویښتان دا د نه کټ کوي. په بعضو روایتو کې داسې دي و اراد احدکم ان یضحی، چې څوک قرباني کوي هغې ته دا حکم دی چې هغه به نوکان ویښتان دا به نه کټ کوي، دا به همداسې پرېږدي. بیا چې کله قرباني وکړي، د قربانۍ نه وروستو به بیا دا نوکان او دا ویښتان کټ کوي. نو دا مختصر احکام شو. او په دې کې عزتمند ورونو، مونږ او تاسو نوجوانانو دپاره خاص کر څوک چې دا مسافر وي په دې عربو کې اوسېږي، ډېر ټیمونه مونږ نه په دې موبایل په ډرامو په دې شیزونو باندې خرابېږي. عزیزانو دا 10 ورځې دي، خپل سترګو ته د ډانګي په لاس باندې ودرېدل پکار دي. د سترګو نظر دا غلط استعمالول نه دي پکار، دا غوږونه ګانې بجانې اورېدل دا نه دي پکاره. په دې ورځو کې د قرآن درسونه واورئ، په دې ورځو کې د قرآن تلاوتونه واورئ. تلاوت د قرآن چې اوري، الله رب العالمین به در باندې رحم کوي. قرآن کې رب العالمین فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے زما بندگانو، کله چې قرآن لوستلی کې، قرآن ته تاسو غوږ کېږدئ، په توجه سره دا قرآن واورئ او خاموش شئ. تاسو فایدې څه شی ده د قرآن دا اورېدو؟ لویه فایده ده. رب العالمین فرمایي لعلکم ترحمون، د دې د وجې نه چې په تاسو باندې به رحم وشي د قرآن د اورېدو په وجه باندې. اوس که په عامو شیزونو کې، په عامو په ګناهونو کې، په دې ګانو بجانو کې خلک وایي چې یاره لږ زړه مې خوشحاله شي، دې کې خوشحالۍ نشته، رحمت در باندې را نازل شي د قرآن په اورېدو. نو په دې ورځو کې د قرآن سره تعلق جوړول پکاره، په دې ورځو کې د سترګو حفاظت پکاره، په دې ورځو کې د خپلو خپلوانو تپوس کول پکار دي. په دې ورځو کې یو بهترین عمل هغه دا هم دی چې سړی صدقه وکړي. اسم دا صدقې کول دا غوره کار دی، خو په دې ورځو کې خاص ځکه دا ورځې دا عزتمند ورځې، 1 روپۍ د الله دپاره ورکړه، الله رب العالمین به تعالی په زرګونو په سوونو به درکړي. الله قرآن کې فرمایي مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، څوک چې د الله په لار کې انفاق کوي، خرچ کوي، 1 روپۍ لګوي، مثال کمثل حبة انبتت 7 سنابل، د دې مثال داسې دی لکه یوه دانه چې سړی ناله کې هغه 2 وږي ورکوي او په هر وږي کې 100 دانې وي، نو څو شوې د یوې دانې چې هغه 200 اجرونه. والله یضاعف لمن یشاء، الله د دې نه ډېر ورکوي چاته چې وغواړي، چاته چې وغواړي د دې نه ډېر ورکوي. نو په دې نیت باندې صدقه کوه. الله تعالی مال او دولت درکړی، نو بخل او کنجوسي مه کوه، بلکې د زړه کې لږ جرأت پیدا کوه، د الله دپاره صدقات وکړه په دې ورځو کې. نو عزیزانو دا بهترینې ورځې دي، د زندګۍ هیڅ پته نه لګېږي
چې دوباره په موږ باندې دا ورځې راځي که نه راځي. رب العالمین موږ او تاسو غوره کړي یو، په دې ورځو کې موږ ساتلی یو. دې ورځو ته الله موږ له عمر دا راکو، نو په دې نعمت د الله تعالی شکریه ادا کول پکار دی. شکر د الله رب العالمین هغه دا دی چې موږ په دې ورځو کې بندګۍ وکړو. نو بندګي هم دغه ده چې کوم نبی علیه صلات وسلام ښودلې ده، او نورې بندګۍ چې کوم په عامو اوقاتو کې دي هغه هم په دې ورځو کې کول پکار دي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول په دې ورځو کې د نیکو اعمالو توفیق موږ او تاسو ته راکړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.